عمران خان ځان او پاکستان په شرمونو وشرماوه او په قرضونو کې ډوب شو. دا چې پاکستان څنګه او ولې خپل دولتي بانک پر IMF خرڅ کړ، جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړنی هیواد پاکستان شو چې د خپل مرکزی بانک څخه پور نشي اخیستلی. هر هیواد مرکزی بانک لري او ملکیت یې حاکم حکومت سره وي، خو پاکستان لومړنی هیواد دی چې مرکزی بانک یې د IMF له لوري مستقیما کنټرولیږي. کنټرول هم بیا داسې چې مفته پیسې خو پرېږده چې له بانکه یې واخلي، حتی پور هم ترې نشي غوښتلی او IMF به پرېکړه کوي. د پاکستان حکومت روان مالی کال لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه د خپلو ناخالصو کورنیو تولیداتو یا GDP 2% پور په تیر نومبر میاشت کې وغوښت ترڅو پرې ملک وچلوي، خو IMF یې وړاندیز رد کړ او ټینګار یې وکړ چې پخوانی پور چې وخت یې هم پوره دی باید بیرته ور وسپاري. عجیبه ده چې پاکستان یې د خپل مرکزی بانک څخه هم پور غوښتلو ته نه دی پرېښی. په اقتصادي لحاظ دا حالت د مرګ حالت سره ورته دی، ځکه چې پاکستان د خپل مالی سیستم استقلالیت له لاسه ورکړی او ټول سیستم یې IMF پر مخ بیایي. د احصایې له مخې د 2020 کال په پای کې پاکستان باندې بهرني پورونه له 114 میلیارډ ډالرو اوړي. د روان مالی کال لپاره پیسو ته په عاجل ډول اړتیا لري. دوه اپشنه لري چې یا به پور اخلي او یا هم د ټیکس لوړولو له لارې دا پیسې پیدا کوي. په دواړو حالتو کې کرنسي خپل ارزښت نور هم بې ارزښته کیږي. که چیرې پور اخلي واضح خبره ده چې پر کرنسي او ټوله کې اقتصادي منفي اغیز کوي، او که چیرې ټیکسونه او مالیه لوړه وي نو طبیعي ده چې قیمتي ورسره رامنځته کیږي او بالاخره د کرنسي ارزښت غورځېږي. د افغانۍ ارزښت د وروستیو سیاسي او اقتصادي تحولاتو باوجود بیا هم ډیر لوېدلی نه دی، خو که حالت همداسې ګونګ پاتې شي او کومه رڼایي ښکاره نه شي نو لرې نه ده چې افغانۍ هم ورته حالت سره مخ شي. غوره ګام به دا وي چې د سیاسي او اقتصادي کنګل حالت ماته او د وضعیت کنټرول لپاره په کار پوه او تجربه لرونکي خلکو ته موقع ورکړل شي.